د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې په توپان ځپلو کورنیو د بیات بنیاد بنسټ له لوري د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. دغه بنسټ مسؤلین وایي دوی تل په بحراني او زیانمنونکو حالاتو کې د خپل ولس تر شا ولاړ دي او هر مهال په سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو سره اړینې مرستې کړې دي. ادامه کمک‌های بنیاد بیات که در همه موقع به خاطر مردم خود رسیده، امروز هم خوشبختانه در ولایت ننگرهار ولسوالی سرخود آمدیم که یک مقدار مواد غذایی که شامل آرد و روغن برنج آوردیم که قبلا به اثر طوفان و سیل این آسیب دیده بود. برای اینا تقدیم میکنیم و این کمک های ما را طوری که شما در جریان هستین در هر وقت در هر جایی که باشم ما به مردم خود میرسانیم. په همدې حال کې مسؤلین وایي دغه مرستې د یو شفاف سروې له مخې په ټاکل شوو زیانمنو شوو کورنیو وویشلې. د دوی په خبره په دغه مرسته کې وړه غوړي او وریجې شاملې دي. بنیاد بیات خیریه بنسټ همیشه د خپل هیوادوالو لاسنیوی کړی دی په سختو حالاتو کې. نن د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ ته راغلي یو چې د تیر طوفان د وجې نه چې کوم پابلونه ځپل شوي وو د هغوی سره مرسته کوو. ډېر ښایسته په شفاف ډول سره سروې هم شوې ده او توزیع هم همدارنګه په نظم باندې روانه ده. نو دوی نه موږ ډېر منندوی یو. مرسته ترلاسه کوونکي وایي په تیر طوفان کې ستر ځاني او مالي زیانونه لیدلي او د بیات بنیاد له بنسټه مننه کوي چې په سختو حالاتو کې د دوی لاسنیوی وکړ. کور کې 11 کسان زما د خپل کورنۍ شهیدان شولو او دیقان سړی وملته مې دیقاني کول هغه فصلونه خو ټول تباه شوي. کوټې روغې راپرخې او نه ونې راته پرخې ونې هم چپه کړي دغه سوري چوپالونه دي سولر متا سولر ورته وایي دا شمسۍ دی چې دا هم راته مات کړي یوه هم روغه نه ده پرېښې او دې نه خو ډېر خوشحاله یې ځکه چې دومره کومک یې راسره وکړي. د بیات بنیاد نه مننه کوو چې موږ سره یې دغه مرسته وکړه. ډېره مننه د ټولو نه. هیره دې نه وي چې په تیر طوفان کې په دغه ولایت کې له 500 زیات کسان مړه او له 400 زیات ژوبل شول چې ډېری زیان پکې د سرورود ولسوالۍ خلکو ته اوښتی و. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.